پس از تأخیر طولانی مراحل ساخت بند شاه فاروس، این بند امروز سه‌شنبه 11 جدی به پایان رسید و از سوی مقامات بلندپایه حکومتی به بهره برداری سپرده شد. ملا عبداللطیف منصور وزیر انرژی و آب در مراسم افتتاحیه این بند میگوید که برای ساخت این بند 52 میلیون دلار هزینه شده و این بند علاوه بر تولید 1.2 مگاوات برق قادر به آبیاری حدود 3500 هکتار زمینی زراعتی است. مجموعاً دغه بند 250 میلیون دلارونه اضافه په دې باندې مصرف راغلی ده او ګټه یې دا ده چې په دې کې به تر 10,000 میلیونه متره مکعب اوبه به ذخیره کیږي. همداراز 100,000 کورونه د کابل خلکو ته به همزمان با این ملا عبدالغنی برادر آخوند معاون اقتصادی ریاست الوزراء در این مراسم میگوید که به دلیل جنگ های تحمیل شده بالای مردم افغانستان و برخی مشکلات داخلی و خارجی سرمایه گذاری اساسی برای مدیریت منابع آبی در افغانستان صورت نگرفته و در موسم باران و تغییرات اقلیمی مردم آسیب ها و خسارات جانی و مالی هنگفتی را به سبب سرازیر شدن سیلاب ها متحمل می شوند. لبلی خوا زموږ د هیواد په معاصر تاریخ کې د داخلي او تحمیلي جګړو او نور داخلي او بهرني عواملو له امله د اوبو د مدیریت په زیربناوو کې مناسب او د اړتیا وړ پانګونه نه ده شوې. همدا دلیل دی چې کله د موسمي بارانونو یا د اقلیمي بدلونونو پر مهال زموږ د هیواد اوبه ډېرې او مشتې شي نو دا آبادولو پر ځای د خوارو افغانانو کورونه ړنګوي. با این حال مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزراء در سخنان خود به مردم اطمینان داد که تمام مسئولان امارت اسلامی شبانه روز در خدمت مردم هستند و تلاش دارند تا راه را برای پروژه های توسعه‌ای در کشور هموار کنند. در مجموع امارت اسلامی افغانستان اگر یک افغانی هم امکانات ما به دست داشته باشیم به خاطر بهبود و فلاح ملت عزیز افغانستان، به خاطر تعمیر و زیبایی شهرهای افغانستان انشاءالله به مصرف خواهیم رسانید. از سوی هم مردم ولسوالی شکردره نیز از ساخت این بند خرسندند و میگویند که فعالیت این پروژه برق منازلشان را تأمین و زمینهای زراعتیشان را آبیاری خواهند کرد. شواروس بند خو یو حیاتی بند ده چې واقعیت خبرې په سطح د ولسوالۍ شکردرې څه په سطح د ولایت کابل ډېر یو زیاته فایده دغه ټول ولایت ته رسیږي. په خاطر د دې چې د دې برق نه د ولسوالۍ خلک استفاده کوي او د اوبو د کابل خلک استفاده کوي. خب یک بند بسیار با ارزشمند است که یکی از خوبیاش است که ما میتونیم از برقش استفاده کنیم و میگن که امروز افتتاح شده که واقعیت است میگه پشان افتتاح شده است. سر از فردا به خاطر توزیع برقش هم شروع میکنن که برقش توزیع میکنن میتونه که مردم از برقش مستفید شوه و دیگه از آبش منظم به رقمی که گفتنی است که این بند از یک سو برای زراعت و برق رسانی به مناطق اطراف مهم است و از سوی دیگر با ذخیره کردن 9.4 میلیون متر مکعب آب مشکل آبی حدودی 20,000 خانواده در کابل را حل می کند.